السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې نارینه خو د روژې پر د اخره لسیزه کې مسنون اعتکاف باسي او اعتکاف کوي او دا د دې دپاره سنت مؤکده علی الکفایه دی. آیا د ښځو دپاره اعتکاف سته که نه؟ کوي نو ښځه باید په کوم ډول اعتکاف وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې د ښځو دپاره اعتکاف کول هم سنت دی او دا د دوی دپاره د ثواب باعث دی. الله جل جلاله به دوی ته ډېر اجر او ثواب ورکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات امهات المؤمنین د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې او د نبی علیه الصلاة والسلام د رحلت نه وروسته هم د اعتکاف کړی دی. امام بخاري رحمه الله په بخاري شریف کې اول جلد کې 201 نمبر صفحه کې په کتاب الصوم کې یو روایت د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه نقل کړی دی چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه بلکې اکثریت د روژې په آخر لسیزه کې اعتکاف ایستی آن تر دې چې د دنیا څخه رحلت وکړي. وروسته د نبی علیه الصلاة والسلام د رحلت څخه د نبی علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات هم په خپل کورونو کې اعتکاف کوي. ثم اعتکف ازواجه من بعده. او همداشان امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم اول جلد کې 301 نمبر صفحه کې په کتاب الصیام کې یو روایت نقل کړی دی. همداشان په سنن ابي داود کې اول جلد کې 340 نمبر صفحه کې د دې دغه یو روایت کړی دی چې هغه څخه دا معلومیږي چې د ښځو دپاره اعتکاف مسنون دی. اوس ښځه چې اعتکاف کوي باید چیرې وکړي؟ د ښځې دپاره اعتکاف ځای چې کم دی په کور کې او په کور کې دننه په خونه کې چې د دې د لمانځه چې کوم ځای متعین دی ښځه هر وخت پر هغه باندې مصله اوروي او لمونځ کوي په همهغه ځای به دا د 10 ورځو د اعتکاف نیت کوي. اوس که چیرې ښځه دا رقم وي که چیرې په کور کې د دې ځای متعین نه وي کله پر یوه ځای باندې کوي کله پر بل ځای باندې کوي نو بیا چې ښځه کم ځای وغواړي په خونه کې بهتره خو دا چې په خونه کې کوم ځای وغواړي هلته د مصله اواره کړي بستره دې اواره کړي همهغه ځای د دې لپاره اعتکاف دی. د دغه ځای کې چې دا ناستې وي د نارینهو دپاره چې خپل سړی وي خاوند وي محرمات وي د ښځو سره خبرې کولی سي خوراک څښاک کولی سي. د دې ځای څخه علاوه چې دا ځي د خونې څخه د باندې وځي یا په خونه کې چې د اعتکاف د ځای څخه را جلا سي په دغه خونه کې پر بل اړخ باندې ودرېږي یا د باندې ووځي بیا قطعا دا به د چا سره نه خبرې کوي لکه عام طور متکب نه به د ضرورت څخه ما سوه دغه ځای ته وځي نه به د سرای ته وځي صرف د ضرورت په خاطر باندې د خپل اعتکاف د ځای څخه کللی سي د ضرورت لپاره هغه چې کوم د انساني ضرورت دی د دې نه علاوه بیا نسي وتلی. په دغه ځای کې دننه ښځه په 10 ورځې اعتکاف کې په دغه ځای کې به اوسېږي او د دوی دپاره دغه اعتکاف الله جل جلاله داسې ثواب ورکوي لکه د نارینهو دپاره چې په کوم مسجد کې د اعتکاف باسي په جامع مسجد کې چې کوم اعتکاف ثواب الله نارینهو ته ورکوي ښځو ته په کور کې هم دغه ثواب ورکوي. بعض ناهلان داسې شته چې هغوی دا وایي چې اعتکاف د ښځو دپاره بدعت العیاذ بالله. د صحابه کرامو څخه ازواج مطهرات څخه او د حدیث په معتمدو کتابو کې دا شتون لري. دا ستا د دې ثبوت ستا چې ښځې چې کوم دی هغه اعتکاف کړی دی. نو لہذا د نارینهو په نسبت د ښځو دپاره اعتکاف ډېر اسان دی. باید ښځه په کور کې دننه دا اعتکاف کوي او دا ډېر مفت او اسانه ثواب دی د اعتکاف چې دا یې لاسته راوړلی سي. لیکن د دې باوجود زموږ ډېر د امت زنان چې کوم دي هغه د دې څخه محروم دي. زموږ ټول فقهای کرام په دې باندې صراحت کوي چې د ښځو دپاره اعتکاف سته. لکه څرنګه فتاوی هندیه اول جلد کې 211 نمبر صفحه کتاب الصوم کې بحر رایق اول جلد دوهم جلد 301 نمبر صفحه کې تبیین الحقائق دوهم جلد 225 نمبر صفحه کې فضائل رمضان د حضرت مولانا شیخ زکریا رحمه الله په فصل ثالث کې په 350 نمبر صفحه کې د دې وضاحت کوي. فتح قدیر هم پر هغه اړوند باندې زبردست تفصیلي وضاحت لري. نو لہذا د امت د زنان دپاره اعتکاف ستا مسنون دی همهغه ثواب لري. مزید د اعتکاف اړوند باندې بیا د دې دپاره چې کوم شان لازمي دی هغه به انشاءالله په بل پیغام کې واورو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.